دا پیشو چې مړه شي بوی کوي کنه کوي خر بوی کوي کنه کوي هسي کوي کنه کوي غوای کوي هر شی چې سالري مرشي پرېګ دا غوخه بوی کوي کنه کوي عادت د باری تعالی په دې جاری دی چې غوخه چې چا کې ژوند دا روح ته نه لاړ نه به پړسیږي هغه به بوی کوي دا عادت وشي او سړی مړ شو بوی ونه کړ خدای تعالی د خپل عادت خلاف وکړ او کله چې د عادت خلاف خالق کې نو دا راغی سړی معجزه یې کرامت صدیقین اولیاء چې نه خرابېږي دا بعد الوفات کرامت دی شهید چې نه خرابېږي دا بعد الوفات کرامت دی حافظ چې نه خرابېږي دا بعد الوفات کرامت دی او دا شان صدیقین اولیاء چې نه خرابېږي دا کرامت دی انبیاء علیهم السلام چې نه خرابېږي دا بعد الوفات دا غي معجزې دي کله نا کله خالق په ډیر عجیب شی باندې او څوک بخیخه د امام شبلی رحمت الله علیه حالات مطالعه کول د اولیاء او مناقب چې ګورم خوان کوي امام شبلی رحمت الله علیه چې وفات شنه د یو مرید په خوب کې دا تاریخ ابن عساکر دا واقعا ذکر کوي د یو مرید په خوب کې ولیدا امام شبلی رحمت الله علیه په خوب کې تپوس کوي ویتا سره خالق سره معامله وکړه امام شبلی رحمت الله علیه ورته خوب کې د خپل مرید ته قصه کوي تاریخ ابن عساکر ذکر کوي وی چې کله زه وفات شوم زما پیشی رب ذوالجلال ته وشوه چې وشوه وی ما باندې اول امر داسې وشو چې یا ابا بکرین د زوی بکر نومیږي مکنه دی په ابو بکر باندې یا ابا بکر سو تپوسونه درنه کوم خفه کېږه ما بخله می بخشش ترته شوی دی دا دې لپاره وایي چې په اولیاءو خو غم نه وي هسې نه چې د تپوس په ټیم دی غمجن نه شي چې دا ما سره کې نسادي شروع شو وی تپوس درنه کوم خو غم مه کوه بخشش می درته کړی دی تپوس درنه دا کوم ای ابا بکر رحمت الله علیک چې دا تا ته ما بخښنه ولې کړې ده په دې پوهېږي امام شبلی وایي دې مرید ته خوب کې قصه کوي ما عرض وکړه چې یا الله ما تا ته ډېر عبادتونه کړي وو په عبادت پرې بخلم فقال لا برب کریم راته وفرمایل چې په دغه عبادتونو مې نه بخلم ما عرض وکړه یا الله باخلاصی فی عبودیتک کله به مې چې ستا عبادت کوم ما کې ریا نه وړې په اخلاص مې کوم باغې به دې بخلم قال لا رب کریم فرمایل په دې مې نه بخلم قال بکثرت صلاتی من میں ډیر کړه دی قال لا فمن میں نه بخل قال بصومی روزی میں نیولی قال لا قال بحجی قال لا دا اعمال دین اسلامي ټول ذکر کړی دي وی به می عرض وکړ چې الله بیا نور ما ته پته نشته زما سترګې دی عبادت ته وی تاسو فرمایي چې زمو پس شي بخله ما ته پته نشته ویراته یو فرمایل په داسې عبادت می بخره چې تا ته یاد الله یو ورځ په عراق کې روان وی سخت یخنی و د ډیر یخنۍ د لاسه یو زوړ دیوالو پای کې یو سورې و د پیشو یو بچو په دې سوري کې پټېده د یخنۍ د لاسه او ستا پوستین په غاړه عربی کې فرو ورته وي ستا پوستین په غاړه تا چې دا پیشو بچي ولید چې ما پوستین په غاړه دی او دا خو د یخنۍ کېږي دا دې راوچت کو دی پوستین کې ځان سره ګرم کا وی ما پاک کټه معظم وکړه چې تا په مخلوق رحم کړی دی یا ابا بکر زه به په تا رحم کوم چې کله ما ته مخامخ شي بیا هغه د پیشو باندې دې رحم کړی پاک ته مې بخلی معزز اله العالمین چې بخي مو هغه سره د بخښنې ډېرې بانې دي ښه ډېرې بانې دي منځونو ته ګورې پته باندې شي دې حجونو ته دې روژو ته چې حسابي شروع شوه که نه زمونږ عبادات د ریا نه خالي نه دي او ان الله لا یغفر ان یشرک به خالق دا نه بخي چې هغه سره شریک ونیولی شي او الریا شرک خفي ریا شرک خفي دی دا چې عبادت کی ریا رااله دا خالق نه بخي بالکل ته خو دې مونځ ته پته مای چې ما به پې بخي دې مونځ کې دې ریا کړې ده واپسه دې لا جرم کړی دی ته لا پته مای چې زما به پې خلاصي حسن بصری رحمت الله علیه به فرمایل واستغفارنا یحتاج الى الاستغفار
وی چې مونږ کله ووایو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، وی دې ته ډاډه غره نه شي دا استغفار چې دی وی دا د لا بل جرم کړی دی، د دې د ډیلیټ د پاره بل استغفار وایا، بیا غزه چې توبه دې ویسته چې ګناه بنه کوم او ګنټه بعد بیا په لګي تعالی سره دروغ وی دا خو دې جرم وکړ. وی زمونږ د استغفار چې دا یو بل استغفار غواړي چې دا ډیلیټ کی راته دا مو ګناه کړی دا. معززو یو طرف ته ډیر غټ خطراتو کې واقع یو، خو بل طرف ته زمونږ خالق رحم ګورې ډیر زیات دی او د رحمت للعالمین امتیان یو کنه، دا هم مونږ تاسو خدای تعالی ته ګران یو چې دې امت کې راوستی یو کنه، خو پیژندلی یو چې دا ډیر لټان دي، ډیر لټان دي. کدا د رحمت للعالمین امتیان نه کوم نو مشکل ده کدا جنت را نه وګوري نو دې امت کې راوستو، نو دې امت ګټه سره تا زکات په نور کې چې ورکه 100 روپۍ ورکه سلوختمه ګر بنی اسرائیل به 100 ورکه ولا سلورمه هغه به 100 روپۍ ورکاو تاسو مور کړه سلوختمه تا سلوختمه روپۍ ورکړي دا هغه 100 روپۍ ورکړي تا په سلو کې 2.5 روپۍ ورکړي حاجر د 100 ده 25 یو پلس حاجر ملاویږي ګر حاجر د 100 شو د 25 په سلو کې 100 جوړیږي سلورمه جوړیږي ګر بنی اسرائیل 25 روپۍ په سلو کې ورکړي 25 اجر ملاویږي ته 2.5 روپۍ ورکړي 25 اجر ملاویږي. بنی اسرائیل 50 منځونه کوي د 50 اجر ملاویږي ته 15 منځونه کوي د 50 اجر ملاوي. معزز دا تا یو خو در باندې احسان په موږ تاسو کړی چې د بهترین امت کې راوستي، خو بل خو پیژندلی چې دا لټان دي کدا بل امت کې راولم دا چرته جنت حاصلولی شي. نو دې بهترین امت کې الحمدلله راغلی د رحمت للعالمین شفاعت ته مسترګي او د خدای تعالی د رحم ته مسترګي دا چې دې امت کې راوستو دام په موږ رب کریم مهربان دی. ګورې دې ته سترګې او نظر وساتئ تاسو کومږه نه بخله کنه نو موږ به وختي چرته په عادیانو کې راوستیو په سمودیانو کې به راوستیو په یاجوج ماجوج کې به راوستیو بل شکل کې به پیدا کړیو چې انسانان